عزتمندو مسلمانانو اووه څیزونه داسې دي چې الله پاک په هغې سره غریبي راولي. اووه څیزونه داسې دي چې الله پاک د هغې په وجه باندې خوشحالي راولي. اوس دا اووه څیزونه دا کم دي چې په هغې باندې الله پاک غریبي راولي، او دغه اووه څیزونه یادول پکار دی. او د دغه څیزونو نه دا په موږ چې اکثر دا غربت، دا غریبي، دا مسلط ده، نو دا هم په دې وجه باندې مسلط ده چې موږ هم او تاسو چې نو هغه په دې څیزونو کې اکثر مبتلا یو. الله دې زموږ حفاظت وکړي وروڼو. هغه څیزونو کې اولنی څیز څه شی دی؟ اولنی څیز په تادۍ سره مونځ کول. څوک چې په جلتۍ سره مونځ کوي که نه، الله پاک په ده غربت راولي. نن ما او تا مونځ په معاشره کې وګوره، زما او ستا د مانځه څه حالات دی؟ مونځ خلک داسې کوي، مونځ دا طریقه ده دا ما او تا چې کوو مونځ به داسې کوو لکه څنګه چې جناب رسول الله سلام کړی و. ورونو قومه د قومې په ځای باندې، جلسه د جلسې په ځای باندې خلک هغه نه ادا کوي او داسې بس منډه تړله. نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې څوک داسې په جلتۍ سره مونځ کوي، رسول الله سلام وایي دا مونځ په زړه کپړه کې راونغښتلی شي او د دې مازګزار دا مخ پې داسې وویستلی شي او خیرې ورته وکړي. الله دې تا داسې ګوډ او ماته او شل کړي لکه څنګه چې تا زه ګوډ او ماته او شل کړم. ورونو د مانځه ډېر اهتمام کوئ، مونځ ډېر په عاجز یعنې په آرام او په سکون سره کوئ. د هغې رکو د رکو په ځای صحیح طریقه، سجده د سجدې په ځای، قومه د قومې په ځای، جلسه د جلسې په طریقه، دارنګې قاعده برای یعنې قیام پای کې تلاوت دا چې نو هغه قرأت دا چې نو په صحیح یعنې معنو سره کوئ، په صحیح طریقه باندې ادا کوئ. نو څوک چې په جلتۍ سره مونځ کوي، رسول الله وسلم څه فرمایي؟ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د دې سړي باندې به الله غربت راولي، دی به الله غریب کوي. زما چې څومره دا خبرې اورئ وروڼو، نو مونځ کې تادي مه کوئ، الله په مالدارۍ کې تاسو. او دویم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې په ولاړه میتیازي کوي، الله به پې غربت راولي. په ولاړې میتیازې نه ځان ساته. اکثر خلکو دا پین شرټ اغوستي بیا کته کېناستی نه شي، نو بیا یو پناه ځای ته لاړ شي نو په ولاړه باندې شروع شي. نو په ولاړه میتیازې به نه کوئ وروڼو، دې سره الله غربت راولي. او بل دا چې دې نه ساز کې هم راولاړېږي. د میتیازو دا ساز کې نبي علیه الصلاة والسلام په یو مقبره تېرېده او یو قبر الله عذاب ورکاو، او هغه عذاب په دې وجه نبي علیه السلام باندې وحي راله چې د میتیازو د ساز کوره ځان نه ساتو. د دې نه ځان ساتئ، په ولاړې میتیازي، دې سره الله غربت راولي، غریبي راولي. او بل دا چې د میتیاز کوم ځای کې میتیازي کوي او هلته ته اودس کوي. زمونږ خو نن الله دې خیر کړي، نو زمونږ باتروم او غسلخانه ټول یو ځای، باتروم هم یو ځای کې، غسلخانه هم یو ځای کې، هر څه په ځای یو ځای باندې. خو داسې سیسټم کوئ چې په هغې کې فرقې تمیز وي. کله ناکله بعضې مسلمانان داسې استنجاګانو ځایونو کې میتیازي په جومات کې کوي، دې سره نور نقصانونه هم راځي. دا هم روایت کې راځي څوک چې په استنجاګانو په ځایونو کې اودس ماتوي، د ده نظر به کمیږي، د ده حافظه به کمزوري کېږي، نور نقصانات هم مزید دي. نو داسې جوماتونو کې د دې میتیازو کولو نه ځان ساتئ. اکثر جوماتونه چې هغه استنجاګانو ځایونه ډېر بدبوی روان وي، ورونو دا پاک صفا ساتل پکار دي. نو میتیازو ځایونو کې اودس کول، دې سره الله غربت راولي، غریبي راولي. داسې ځای کې به میتیازې نه کوي. او بل دا په ولاړه څکلو سره، اوبو څکلو سره الله غربت راولي، غریبي راولي. چې په ولاړه یو بس کې زموږ نن سبا په اوبو ادب چاته معلوم؟ اوبو به په ښه طریقه څکي که نه، ګیلاس به راوالي، سنت عمل دا دی، او بیا به بسم الله ووایي، او بیا به چې نو هغه په 3 ساونو باندې به اوبو څکي، ګیلاس به چیک کې پکې چې څه شی زهریله پکې شته نشته، څه خسرڼه پکې شته نشته، د هغې نه وروسته به اوبو څکي په ناستې طریقه باندې په 3 ساونو باندې، او بیا به چې نو آخر کې به الحمدلله وایي. دا به ستا ذریعه د صحت وګرځي، دا به علاج ذریعه وګرځي، ستا بیماری به درته نه راځي. بیا الله به د باندې مالداري بیا راولي. او که په ولاړې دې اوبه څکلې نو الله به د باندې غربت راولي. او 5م نمبر په خوله باندې ډیوه مړه کول، چې ته په خوله باندې ډیوه مړه کوې،
بوکی والا ورکای په دې سره الله غربت راولي. او شپږم نمبر دا نوکونه چې د په غاښونو باندې کټ کول. اکثر خلک داسې ټوله ورځ لګي دا کارونه شروع کړي، دا غاښونه به ته کیري کړي. نورونو دا مه کوئ، بلکې چې غاښونه نوکونه غټ شي نو تراشو پسې راوالی په سنت عمل یې واړه کوي چې هغې څنګه نبي علیه السلام په طریقه ښودلې ده. او بل دا روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې څوک د جمعرات په ورځ باندې نوکونه واړه کوي، سنت اخلي د جمعې تیاري دپاره، الله په د مالداري راولي دی او مالداری کېږي. نو نوکونه په خوله کټ کول دې سره به الله غربت راولي، تا به غریب کوي. او اووم نمبر په لمن یا په لستوڼي باندې دا پوزه پاکول. اکثر خلک داسې زر راکش پکې جو لمن به راکش کی کله نا کله پکې داسې وي شاته لمن به راکې وي دا مخې بیا موږ ته ښکاري، نو شاته نه ښکاري نورو خلکو ته، خو شاته د سترګې نه یې کړه. نو د دې د وجې نه لمن باندې یا په لستوڼي باندې اکثر ماشومان خدا کوي خو ناپوه یې که نه، نو په دې سره هم غربت راځي. د دې نه ځان ساتل پکار.